امارت اسلامي وایي کابل کې د مجرمینو ضد چاڼیز عملیات دوام لري. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې دغې قمندانۍ اړوند د 11مې حوزې امنیتي ځواکونو په اړوند سیمه کې د خلکو او کابل ښاریانو، تجارانو او نورو هیوادوالو د لا ښه امنیت، ډاډ او آرامښت په خاطر د غلو، اختطافګرو، شریرو عناصرو او نورو مجرمینو نیولو او له منځه وړلو په موخه عملیات پیل کړي دي چې لا هم دوام لري. خالد زدران له امنیتي ځواکونو سره په عملیاتو کې د برخه لرونکو ښځو عکسونه هم خپاره کړي دي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په ورته وخت کې کابل نیوز د یوې سرچینې له قوله ویلي چې په کابل کې په پیل شویو چاڼیز عملیاتو کې شاوخوا 400 ښځینه پولیسو هم برخه اخیستې ده او دا د امارت اسلامي له ځواکونو سره یو ځای د عملیات مخ ته بیایي.